الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي. الله جل شانه انسان پیدا کړی دی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. انسان الله جل شانه وای موږ پیدا کړی دی او د انسان د زړه په وسوسو د انسان د زړه په ارادو الله جل شانه کامل علم لري. الله جل شانه انسان ته د خیر او د شر د دواړو راهنمایي کړې ده. انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. موږ و انسان ته راهنمایي کړې ده که دی غواړي ځان شکر گزار جوړولی سي او که دی وغواړي په ناشکرانو کې ځان راوستلی سي. وهدیناه النجدین. انسان ته الله جل شانه دواړې لارې ښوولي دي، د حق او د خیر لاره، د باطل او د شر لاره. ولی الله جل شانه د خپلو بندگانو څخه په خیر باندې راضي کیږي، د عبادت په کولو باندې خوشاله او خوشنود کیږي او د ګناه په کولو د کفر په کولو باندې الله جل شانه ناراضه کیږي. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي، بیعت علی الجهاد، بیعت علی الدین، الله جل شانه د اسمان څخه آیت راواستوي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله جل شانه د مؤمنانو څخه راضي سو، د خپل رضا اعلان وکړي کله چې مسلمانانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. د صحابه کرام رضی الله عنهم د مجموعي زندگی په نتیجه کې الله جل شانه اعلان کړي رضی الله عنهم ورضوا عنه.
الله جل شانه د دوی څخه راضي دي، الله جل شانه بدی راضي کی، دومره نعمتونه به ورکي چې دوی به راضي سي. در دیگر جای قرآن شریف اللہ تعالی اعلان کرد ولا يرضى لعباده الكفر. اللہ جل شانه بکفر بندگان خود راضی نمیشه. کدام بنده که کفور و ناشکر و کافر جور میشه الله جل شانه بسبب کفر ازو ناراض میشه. الله جل شانه به انسانان هم راهنمایی خیر کرده و هم راهنمایی شر کرده، ولی از بنده خود به دین و به اسلام و به طاعت راضی میشه و به کفر و به عصیان از بندگان خود ناراض میشه. هر یک سوال است ما چطور میتوانیم که دیندار جور شویم، شاکر و نیکوکار جور شویم و زندگی خود در طاعت الله تعالی مصرف کنیم. برای اینمی کدام نسخه در کتاب و سنت است یا نیست؟ بله، دو نسخه ما همراه شما امروز شریک می سازیم. اونمو اعمال است که در انسان استطاعت و طاقت و توفیق طاعت پیدا میکنه و یک نوع انسان را برای عبادات چارج میکنه. دو چیز است که قرآن کریم ذکر کرده. اولین چیز ذکر الله تعالی است. در قرآن مجید الله تعالی امر کرده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. شما مردم الله تعالی را یاد کنی، زیاد یاد کنی. یا الله در اینمی ذکر فایده بکی راجی میشه. ما و شما که الله تعالی را یاد میکنیم، به اینمی یاد کردن الله تعالی در سلطنت و طاقت و خدایی الله تعالی زیادت می آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در ایک حدیث جواب کرده لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. این میرا حدیث قدسی میں گویا اگر کسی یک نہیں بلکہ تمام انسانیت از زمانہ آدم علیہ السلام تا قیامت و تمام جنات پرہیزگار و تقوادار جور شوا، در کائنات کی کدام انسان متقی اس اعلی، عبادت گزار اس اعلی، اگر تمام انسانیت بونمو ترتیب جور شوا اللہ تعالی اعلان میں کنا ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اینمی طاعت و عبادت انس و جن بخدایی ما با اندازه یک ذره هم فایده نمی رساند. بسبب طاعت ما و شما خدایی الله تعالی زیاد نمیشه. ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا.
اگر تمام انسانیت، تمام جنات از آدم تا قیامت به شکل یک فاجرترین انسان جور شوه، به شکل یک نافرمان جور شوه، در خدایی، در عظمت، در حکومت، در خالقیت و مالکیت الله تعالی یک ذره نقصان هم نمی آید. پس ما و شما که ذکر میکنیم، اینمی ذکر چی فایده داره؟ واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اینمی ذکر شما را به فلاح و به کامیابی میرسانه. السوال پیدا میشه که فقط ذکر شروع کنیم، اینمی ذکر برای ما کافی است، دیگر اعمال، نماز، روزه، حج، زکات ضروری نیست؟ الله تعالی خو اعلان کرد که ذکر کنی شما کامیاب میشی. فقط به ذکر کامیابی است؟ در حقیقت خو کامیابی موقوف است بر تمام دین، ولی قرآن گفت که کامیابی در ذکر است. علماء کرام اعلان میکنه که ذکر در انسان توفیق و استعداد طاعت پیدا میکنه، انسان را برای اعمال چارج میکنه، جور میکنه. به اینمی سبب در ترمذی شریف روایت است، عبدالله ابن بسر رضی الله عنه یک صحابی است، میگوید که یک کس آمد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرد: ان شرائع الاسلام قد كثرت علی، یا رسول الله احکام شریعت بسیار زیاد است، نمیتوانیم که تمام احکام را عملی کنیم. یا رسول الله فدلنی علی عمل اتشبث به، بما یک آسان عمل نشان بتی که ما اونمو عمل را بگیریم و اونمو عمل را شروع کنیم و اونمو عمل سببی نجات و کامیابی ما شود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اونمو صحابی را فرمود: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اونمو یک عمل که شما میخواهی، اونمو ذکر است. باید همیشه زبان شما به ذکر الله تعالی تر باشه، زبان شما به ذکر الله تعالی مشغول باشه. اینمی برای نجات و کامیابی شما کافی است. بعضی مردم میگوید بر زبان تسبیح و در دلگاه خر، این چنین تسبیح و کی دارد اثر. اینمی یک شعر مولانا بلخی رحمه الله است. بعضی مردم میگوید از اینجا معلوم شد که اونمو ذکر فایده میداره، کدام ذکر که توجه دل باشه، ولی اگر دل در دیگر جا مشغول باشه، فقط به زبان الله الله گفتن، فقط به زبان سبحان الله و استغفر الله و الحمدلله خواندن که فایده نداره. اینمی گپ غلط است. مولانا روم رحمه الله که کدام شعر گفته او برای مقربین گفته، برای خواص گفته، ولی علماء کرام میگوید که ذکر الله تعالی به زبان اینمی اول زینه است، اول قدم است. اگر یک کس میخواه که دل ما همراه الله تعالی مشغول شوه، تمام اعضا و تمام بدن ما همراه الله تعالی مشغول شوه، ذاکر شوه، برای اونمو کس ضروری است که اول قدم بگیره و اولین قدم ذکر زبانی است. وقتی که ما و شما به ذکر زبان عادت شویم، رفته رفته اینمی ذکر اثر میکنه بر دل ما و شما، بر دیگر اعضا، در نتیجه انسان مکمل ذاکر میشه.
بینمی سبب الله تعالی در قرآن کریم در مقام گناه عجیب یک نکته است. در مقام عصیان، در مقام گناه، الله تعالی از بنده خود برای بنده گناهگار خود در مقام عصیان و گناه ثواب ذکر میکنه. عام عادت قرآن مجید طور است که وقتی که گناه ذکر میشه همراه گناه وعید عذاب خدا تعالی ذکر میشه. در کدام جا که الله تعالی اعمال صالحه بندگان خود ذکر میکنه، پس از اعمال صالحه وعد و جنت و اجر ذکر میکنه. ول در یک جای قرآن شریف الله تعالی عصیان و گناه بندگان خود ذکر میکنه و همراه اونها که عصیان و راپرمانی کرده الله تعالی وعید و عذاب ذکر نمیکنه، بلکه وعد و جنت و اجر ذکر میکنه. اصل اونجا گناه سبب ثواب نیست، گناه سبب جنت و اجر نیست. در اونموجا اصل مسئله کی است؟ پس از گناه، وقتی که پس از گناه مسلمان متوجه شوه و همراه خالق و مالک جلت عظمته مشغول شوه، بینمی ذکر و طاعت الله تعالی اتر خوش شد که در نتیجه گناه الله تعالی اونجا برای بندگان خود عبادت ذکر ثواب ذکر میکنه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. هغه کسان چې د هغوی څخه ګناه وسی، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، هغه کسان چې په خپل ځان باندې ظلم وکي، الله تعالی ناراضه کی، د ځان د پاره د جهنم عذاب دا وګټي، ولی ورسته تر ګناه الله تعالی وریاد سی ذکر الله یاد کی، فاستغفروا لذنوبهم استغفار وای الله جل شانه و دو کسانو ته د ګناه په مقام کې فرمایي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، سره لدی چې ګناه کړي وا ګناه معاف ده، الله جل شانه د ذکر په برکت ودی ته ګناه معافوي. وجنات تجري من تحتها الانهار، یوازې دانه چې ګناه معاف ده بلکې د دې ترڅنګ ودی ته جنتونه الله پاک ورکوي. لہذا اول شی چې زما او ستا لپاره د دین د ټولو احکامو د عملي کولو ذریعه ده، په ما او تا کې د ټوله دین د عملي کولو استعداد او طاقت پیدا کړي. اولین شی چې دی هغه د الله جل شانه ذکر کول دي. حضرت حکیم الامت رحمه الله فرمایي چې د الله جل شانه د ذکر لپاره تر ټولو آسان او لنډ لار دوی خبرې دي. بعضې ملګري بیا دا وایي چې زه د الله جل شانه ذکر شروع کړم نو د ورځې څو واره استغفار ووایم، څو واره کلمه ووایم، څو واره تسبیح ووایم، څو واره فلان ووایم. حکیم الامت رحمه الله فرمایي که هر څوک دا غواړي چې د الله جل شانه ذاکر بنده جوړ سي او په دې کې استعداد او توفیق د طاعت پیدا سي، د دوو شانو اهتمام دی وکړي. اول د مسنون دعاګانو، څومره مسنون دعاګانې چې دي د دې اهتمام دی وکړي.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام پر خپل امت باندې مهربان دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مسلمان زندگی دا د الله جل شانه سره داسې تړلې ده، مسلمان یې داسې د الله جل شانه سره وابسته کړی دي چې د زندگی په هر قدم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راته امر د دعا کړی دی، او یوازې امر د دعا نه دی بلکې د هغه مقام سره مطابق دعا دا راته ښولې ده چې تاسو خو نه پوهیږئ تاسو به په دې مقام کې کومه دعا وکړئ، څه به وغواړئ. دعا هم نبی علیه السلام راته ښولې ده. زما استاد د ورځې ابتدا چې کله ما او تا د خوبه سره راپورته سو، اول چې د خوبه سره راپورته سولې په خپله بستره باندې کښېنستلې، مخکې تر اودس و تر استنجا و تر لمانځه و تر هر څه اول راته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راته دعا شوې ده. الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. بیا تر هغه وروسته د سورة آل عمران اخرنی رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب دا تر پای پورې ویل. بیا تر هغه وروسته چې کله مسلمان دوهم کار کوي هغه خپل د حاجت د رفع کولو لپاره بیت الخلا ته ځي. بیت الخلا ته تر ننوتلو مخکې زما استاد تعلق د خپل رب سره نور مضبوط سو. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. د بیت الخلا څخه د حاجت څخه فارغ سوې چې بیرون راووتلې، بیا به د الله جل شانه سره خپل رابطه وتړې. غفرانک الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى علي قوته ودفع عني آذاه. یا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني عنه. بیا به زه دا مسلمان د اودس لپاره بکښیني. د اودس په کولو کې ابتدا د لاس د پریمنځلو څخه کیږي، پر هغه باندې به بسم الله الرحمن الرحیم وایه. بیا تر هغه وروسته د هر عضو او اندام د پریمنځلو په وخت کې خپله دعا ده چې کله د اودس څخه فارغ سو بیا مسلمان کلمه شهادت وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حدیث شریف کې راځي کله چې مسلمان د اودس څخه فارغ سي او دا کلمه ووایي د جنت اته سره دروازې ورته خلاصې سي چې په هر دروازه باندې دی جنت ته داخلېدل غواړي داخلېدلی سي. بیا تر هغه وروسته مسلمان د کوره څخه وځي مسجد ته، د کوره څخه د وتلو دعا بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. بیا چې کله ورلی مسجد ته ننوځي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. بیا په مسجد کې د الله پاک عبادت دی. د مسجد څخه چې راوځي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انی اسألك من فضلك. بیا چې کله واپس کور ته راځي د کور د ننوتلو دعا. بیا چې کله په کور کې خوراک کو چای څکي د خوراک د شروع کولو دعا. چې کله د خوراک څخه فارغ سو بیا دعا. چې کله د کور څخه بیرون بازار ته راووتي د بازار دعا. د زندگی په هر قدم کې د هغه حالت سره مناسب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راته ګلدستې را کړي دي، نبوي دعاوې راته ښوولې دي. د دغه دعاو اهتمام وکړه، په تا کې به د طاعت او د عبادت طاقت پیدا سي، استعداد به پیدا سي او ته به په ذاکرینو کې د الله پاک شمار سي او د ذاکرینو په وجه باندې به ما او تا کامیاب سو د ذکر په وجه. دوم حضرت فرمایي چې کچيري یو بنده غواړي چې د الله جل شانه په ذاکرینو کې شمار سي، د دې لپاره دوهمه بنیادی نسخه هغه دعا ده.
که غواړې چې د الله جل شانه ذاکر ځان جوړ کې، د الله جل شانه سره تعلق مضبوط سي، تعلق مع الله، د دې لپاره دعا ضروري ده. دعا یو دا دعا ده چې انسان په هغه کې مخ په قبله باندې د التحیات په شکل کښینی، لاسونه پورته کی او دعا وکي. دا خو په خاصو اوقاتو کې انسان کولای شي، هر وخت یې نشي کولای. حضرت حکیم الامت رحمه الله وایي زبد د دوهمې دعا څخه تعبیر وکم پر رجوع الی الله، رجوع الی الله و الله ته رجوع کول. هغه لاس پورته کېدل نه غواړي، هغه مخامخ قبله ته ناست نه غواړي. په هر حالت کې چې هر قسم مشکل در باندې راغی، په خپل زړه کې د الله جل شانه څخه رابطه جوړه کا او د الله پاک څخه کار کې خیر وغواړه. تر دې حاله حضرت فرمایي وای کچيري یو میلمه تا تر روان وي، ستا پر میلمه باندې سترګې ولګېدلې، یو انسان را روان دی ستا خوا ته راځي، تا ولیدي، په دې وخت کې باید ته رجوع الی الله وکې، دعا وکې. هغه دعا څنګه ده؟ په دې وخت کې په زړه کې د الله جل شانه سره تعلق جوړ کا، د الله پاک سوا غواړه چې یا الله دا انسان را روان دی، یا الله د راتګ زما لپاره هم خیر وګرځي، د لپاره هم خیر وګرځي. یا الله یا الله دا مؤذن صاحب ګیله کوي وروره، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده الله پاک دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې هغه د مخ صف د پر کولو لپاره قدم اخلي. څوک چې د مخ صف د پر کولو لپاره قدم اخلي، الله دې پر هغه رحم وکړي. دا دعا چا کړې ده؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مخ صف د پر کولو لپاره دعا کړې ده. الله جل شانه ته تر ټولو زیات خوش اول صف دی د المانزه او اول صف دی د جهاد. اندیوالای ما همیشه که می آیه اونجا دور دور میشینه. مؤذن صاحب میگویه که ما اونها را دعوت میتیم که پیش بیایی، ولی اونها ناراض میشه. این ترتیب خو از آداب مسجد خلاف است. مناسب خو نمی است ماشاءالله شما مردم تمام عاقل استی، بالغ استی، فهمیده استی. وقتی که به مسجد آمدی با یک دیگر نزدیک بشینی. کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یدورون علی المنبر. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان میکنه، حضرات صحابه کرام بر منبر این طرف و طرف یک دور میزنه، اینجا نزدیک میشنست، المردم دور میشنه. از اونمو اندوالا خواست است که نزدیک بیایی، تمام اونمو اندوالا که دور نشستاست نزدیک بشینی. اینمی برای دیگر فایده ای داره که دیگر مردم میایه اونجا بیرون میشینه و فکر میکنه که جای نیست، ولی اینجا مسجد خالی باشه، نزدیک بشینی، در اینمی برکت است، در اینمی سعادت است. لہذا دوهم شی چې زما استاد لپاره د ټولو عباداتو کې د توفیق ذریعه ده، ما او تا ته طاقت د عبادت راکړي، هغه د الله جل شانه ته رجوع، د الله جل شانه څخه غوښتنه. په هر حالت کې د الله څخه وغواړه، په هر حالت کې الله ته متوجه سه، په هر حالت کې. او د دې لپاره خاص الفاظ نه دي ضروري، د دې لپاره خاص وخت نشته، د دې لپاره خاص حالت نشته. بازار ته ووتلې پیاز رانیسې، په زړه کې الله پاک ته رجوع وکړه، یا الله دا سودا زه کومه، دی زما د شر وساته، ما د ده د شر وساته، یا الله په دې سودا کې و ما ته خیر و برکت واچوه. په زړه کې ووایه، په خوله هم مه وایه. مسجد ته روانې د ځان سره دا فکر وکړه، یا الله مسجد ته ځم ستا کور ته، یا الله دا مسجد ته تګ زما دپاره د خیر و د برکت ذریعه وګرځوه، زما دپاره د جنت او ستا د رضا ذریعه وګرځوه. کور ته روانې، یا الله کور ته روان یم، زما په کور کې زما لپاره برکت واچوه، زما کور زما دپاره د خوشحالي ذریعه وګرځوه.
په هر حالت کې په هر وخت کې د الله جل شانه څخه د خیر طلب کول او د الله جل شانه په ذات سره د شر څخه پناه غوښتل دا د الله جل شانه سره د تعلق جوړېدلو او په عباداتو کې د توفیق او قوت د حاصلېدلو ذریعہ ده. او دوهمه نسخه چې قرآن شریف ذکر کړی ده الله جل شانه در قرآن شریف اعلان کرده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. اے ایمان والاو تقوا اختیار کی. یا الله تقوا څنګه اختیار کو په کومه طریقه اختیار کو تقوا څنګه لاس ته راوړو وكونوا مع الصادقین د صادقانو سره د متقیانو سره ملګری سي. کغواړي چې په ټوله دین باندې عمل وکې د ټوله دین عمل درته اسانه سي د دې لپاره دا ضروری ده چې د متقیانو هم مجلس سره د نیکانو د الله والاو د دیندارانو سره کښېنه هم نشینه سره کسی که همراهی اهل دین میشینه در اونمو کس خود به خود استعداد و طاقت و توفیق طاعت و عبادت میآید. خربوزه از خربوزه رنگ میگیره، انسان از انسان رنگ میگیره. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم در تمام کائنات پس از انبیاء بهترین جماعت است. اونمو مردم به اتر مقام به چی رسید؟ نماز خو ما و شما هم میخوانیم، روزه میگیریم، حج میکنیم، ولی صحابه کرام یک چیز داشته بود که صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اونمو صحبت، اونمو همنشینی رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را اتر مضبوط کرد که اول خو اونها از گناه محفوظ بود، از گناه دور بود. ولی اگر از یک کس گناه هم میشه به تقاضای بشریت ایمانی او تر قوی بود، خوف الله تعالی، تعلق مع الله اتر قوی و مضبوط بود که خود می آیا در مجلس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان میکنه. چی میگویه؟ یا رسول الله از ما گناه شد مرا پاک کنی. ماعز رضی الله عنه یک صحابی بود، از او گناه سرزد شد و حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آمد یا رسول الله مرا پاک کنی از ما گناه شد. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از اونمو طرف اعراض کرد به دیگر طرف روی گردانید. اونمو صحابی و طرف آمد یا رسول الله از ما گناه شد مرا پاک کنی. به طرف آمد یا رسول الله از ما گناه شد مرا پاک کنی. او طرف آمد یا رسول الله از ما گناه شد مرا پاک کنی. اینمی استعداد تعلق مع الله به صحبت نبی علیه السلام حاصل میشه. در دنیا مردم بر اسباب فکر میکنه، کوشش میکنه که کمره را زیاد کنه، پولیس را زیاد کنه، پلان را زیاد کنه، پلان را زیاد کنه تاکي در شرح جرائم کمی بیاره. ولی در شرح جرائم کمی نمی آیا. روز بروز مفسدات، مشکلات، فساد زیاد میشه. چرا؟ زیرا که انسان اگر کنترل میشه، انسان اگر از فساد دور میشه، برای دور شدن از فساد، برای دیندار جور شدن تعلق مع الله است. و تعلق مع الله که حاصل میشه ما گفتیم به دو چیز حاصل میشه، یا به ذکر الله تعالی و دوهم به صحبت صالحین. لہذا اگر یک کس میخواه که اولادی ما صالح شوه و پدر نگرانی بر اولاد خود شروع میکنه، به نگرانی پدر صالح نمیشه. ما نمیگوییم که نگرانی نکنی، نگرانی کنی به طور اسباب، ولی اصل چیز که اولادی ما و شما را صالح میکنه دو چیز است. یک چیز است که تعلق مع الله، بچه خود را همراه الله تعالی اشنا کنی. وقتی که اولادی شما همراه الله تعالی اشنا شد بس گناه نمیکنه. و اشنایی به چی میایه؟ به دو چیز میایه، به ذکر الله تعالی، به صحبت صالحین.
الله تعالی به ما او شما یې هر دو نصیب کنه. الله تعالی دې موږ او تاسې ذاکرین جوړ کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ته د صالحینو نسبت د صالحینو سره ناسته نصیب کړي. بعضې ملګري دا وایي صالحین کومه دي؟ اوس خو ابوبکر صدیق نسته، عمر فاروق نسته، عثمان و علی رضی الله عنهم نسته، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نسته، شافعی و مالک و احمد رحمهم الله نسته، شیخ عبدالقادر جیلانی و شاهی نقشبند و مجدد الفسانی نسته. چا سره کښېنم؟ زما استاد د زمانه، زما استاد د حالت مطابق چې ما او تا ته الله جل شانه کم صالحین پیدا کړی دي، بس دا زما استاد لپاره کافي دي. د هغو سره کښېنه، د صالحینو د جماعت سره یو ځای سه. الله جل شانه به په دې سره په ما او تا کې استعداد د طاعت او عبادت پیدا کړي. بیا به پر دین باندې راته چلیدل اسانه وي، د دین عمل کول به راته اسانه وي. او که چیرې داسې وي چې زما او ستا کې دننه چارج نه وي، نو بیا که د دین عمل هم کوو دا به په جټکه باندې، دا به په جټکو باندې، لکه هغه موټر چې پټرول یې خراب وي نو بیا د هغه سفر دا په جټکو باندې. که تر شا یو چا جټکه ورکوله نو دی به یو دوه قدمه ځي، که د شا د طرفه څخه خلکو لاس لرې کړي بیا به دی ولاړ وي. بیا به زما او ستا هم دا حالت وي که مو یو ځای کې د الله جل شانه قرآن واورېدي، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث مو واورېدل، یو جټکه به راکړي، یو ساعت و دوه ساعته به مو د دین شوق و اشتها وي، تر هغه پس به بیرته بیا ولاړ یو. پر دې لار د دین باندې زما او ستا لپاره سفر مشکل وي. د دې سفر د کولو لپاره د الله جل شانه سره تعلق جوړول او د الله جل شانه تعلق دا حاصلېږي په ذکر الهي، په دعا او رجوع الى الله او په صحبت د صالحینو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.